السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده یقینا موږ کومه ویډیو د سونیا شاه د علیشه د مور ویډیو چې کومه لیک شوې وه نو په هغې کې چې کومه موږ ویډیو کړې وه چې یاره دا به تاسو صرف وګورئ چې آیا دا یا دا ده که نه ده. د هغې ویډیو مقصد دا و چې یاره دا چې څنګه نورو ته کنزل کوي که چېرته په رښتیا د باندې دا وي نو بېشکه بیا چې دا واقعي یاره بې عزته ښځه ده. اوس د کومه داسې عزتدار ده خو بهرحال دې چې کومه هغه ویډیو موږ ډېرو ملګرو ته سینډ کړې وه ډېرو ملګرو تقریبا زه وایم چې په 100 کسانو کې به یاره سینډ کړې موږ ډېرو ته خو د پرسنټ په حساب ووایم چې په 100% کې تقریبا 90% ملګرو وایي چې یاره بلکل دا د علیشه مور ده او دا غلط کار کوي وغیره دغه ځای دی. یو ملګري پکې لا دام ووی چې زه د دوی کور ته تللی یم دام د دوی کور دی وغیره مختلف قسمه خبرې ډېرې رالې. نو په هغې کې چې کوم دی یقینا نوي ویډیو به تاسو کتلي د لالا ټي وي وغیره مختلف قسمه ملګرو ویډیو نوي کړي دي چې یاره دغه چې کوم دی دا د انډیا یو مندر دی وغیره په هغې کې دا پیر پاتې کېږي او نور څه مختلف قسمه پیران به هغه چې کوم دی لګیا دي د زنانو سره دا غلط کار کوي چونکې دا په شکل کې د علیشه د مور سره لګېده. هغه ویډیو هم تاسو کتلي یقینا او که چې د کومو ملګرو نه یې کتلي نو انشاءالله کوشش کوم چې یو ملګری ما ته راسینډ کړي مو ما نه ډیلیټ شوي ده هغه پوره ویډیو به تاسو وګورئ. زما د تېرې ویډیو مقصد دا و چې یاره که چېرته دا د علیشه مور وي نو بیا واقعي چې یاره د دې بېعزتي کول پکار دي. ډېرو ملګرو ته مې په دغه نیت شیر کړي وه چې یاره دا به تاسو بل چاته شیر کوئ نه یا به بل چاته مطلب دا دی دا مخکې څه پوسټ کوئ نه چې یاره نور څه دغه وشي. او بله دا چې فیسبوک یوټیوب داسې قسم ویډیو نه مني بلکل نه مني ځکه چې هغه ستا په چینل یا په وغیره په هغې باندې پوره اثر غورځوي. د دې ویډیو مقصد دا و هغې چې کوم هغه جان حبیب ته بیا کنزل کړي دي جان حبیب ته چې بیا کوم کنزل کړي دي یقینا تاسو په پتې دا واقعي سپه ګټه چې ښځه ده پکار دی له دا و چې یاره په دې په کنزا څه خوړلی وی چې واقعي دا زه نه یم خو نور څه کنزل څه نه و پکار ځکه چې جان حبیب ته هم زموږ یو میسج دا دی ویډیو اوږده و ډېره نه چې یاره یو کار تا په خپله نه کړی جان حبیب لیږی و چې یاره زه په دې پسې ما کسان لیږلي دي ما سرچ اپریشن کړی دی ما مختلف قسمه خبرې وکړې په دې پسې مې کسان ولېږل دا ویډیو چې زما ملګرو وکړه مختلف قسمه خبرې به دې هغه کولې او دغه ویډیو چې کوم ملګرو دغه د علیشه مور نه دغه ویډیو به تاسو کتلي چې په جان حبیب پسې کومه ویډیو کړې ده نو وایي چې یاره دا زه نه یم بلکل حقیقت دی او هغه ویډیو چې کومه دغه د اردو زمان والا چې کوم دي زما خیال انډیا به یا به په پاکستان کې هم کیدی شي خو ډېر ملګري وایي چې یاره دا په انډیا کې یو ځای دی نو دا په انډیا کې کیدی شي دا هلته وي او دا پوره ویډیوګانې هم د ډېرو ملګرو سره وي. نو تر دې د مور کیار بچا دی چې د نیکسټ ویډیو پورې او زموږ د ویډیو مقصد به دی همیشه دپاره زموږ د ویډیو مقصد دی چې یاره حقیقت څه وي چې موږ هغه ښکاره کړو ځکه چې هغه ویډیو کومه ملګرو ته شیر کړې وه کومه ملګرو ته چې مې شیر کړې وه نو په دغه نیت مې شیر کړې وه چې یاره دا سونیا شاه ده که نه ده. نو ډېرو ملګرو خو وایي چې دا ده خو زه به اوس هغه ملګرو ته ووایم چې دغه سونیا شاه نه وه یعنې دا د علیشه مور نه وه.